Assalamu alaikum dear viewers. Present perfect tense. اول د present perfect tense د استعمال باره کې خبره کوو چې کله موږ present perfect tense استعمالولی شو. For just completed action د داسې کارونو لپاره چې هغه بس اوس په موجوده وخت کې مکمل شي. مثلا ته د چا سره په کار کولو کې سیالي کوي او ته خپل کار مکمل کړې نو داسې به وایي I have finished my work. ما خپل کار ختم کړو. بل مثال تا نه څوک تپوس وکړي چې رور دی کله بهر ته تللی دی او ته ورته وایي چې زما ورور اوس بهر تللی دی. My brother has just gone out. بل present perfect tense د تیرې زمانې د داسې کارونو دپاره استعمالیږي چې د هغې وخت نه وي معلوم. To express past action whose time is not specific. مثلا I have never seen her before. ما هغه چرته هم مخکې نه ده لیدلې. نو کله مخکې؟ 2 میاشتې مخکې؟ 3 میاشتې مخکې؟ کله؟ وخت یې نه دی معلوم. بل present perfect tense د تیرې زمانې د داسې کارونو بیانولو دپاره استعمالیږي چې اثر یې په موجوده زمانه کې هم محسوسیږي. For past events whose result is still felt. مثلا She has watered the garden. مطلب دا چې هغې باغ له اوبه ورکړي دي او د باغ ځمکه اوس هم لمده ده. د اوبو ضرورت ورته رانشته. بل مثال ته وګورو. We have walked a long distance. مطلب دا چې مونږ ډیره اوږد سفر کړی دی ځکه اوس هم مونږ ستړي یو. ستړیوالی د اوږد سفر اثر دی که نه. د present perfect tense uses مونږ زده کړو. اوس راځئ چې د جملو جوړول پکې زده کړو. main verb and helping verb. په دې ټینس کې د ورب دریم حالت یعنی third form of verb بطور main verb استعمالیږي او has او have پکې بطور helping verb استعمالیږي. has د he she it او singular subject سره او have د I we they you او plural subject سره لګي. Positive sentences. په دې ټینس کې چې مونږ کله پازیټیو جملې جوړوو نو اول سبجیکټ لګو بیا ورپسې هیلپینګ ورب هیز یا هیو بیا د ورب تړ فارم بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا هغې یو نوی موټر اخیستی دی. هغې شي د شي سره هیز بطور هیلپینګ ورب استعمالیږي. شي هیز اخیستی دی ورب دی bought. شي هیز bought یو نوی موټر object دی a new car. She has bought a new car. هغې یو نوی موټر اخیستی دی. بل مثال ما ټولې جملې زده کړې. I have learned all the sentences. Negative sentences. د negative جملو په جوړښت کې مونږ د helping verb نه وروسته صرف د not اضافه کوو. She has bought a new car. هغې یو نوی موټر اخیستی دی. She has not bought a new car. هغې یو نوی موټر نه دی اخیستی. صرف د هیلپینګ ورب نه وروسته پکې د ناٹ اضافه وکړه. بل مثال ما ټولې جملې زده کړې. I have learned all the sentences. ما ټولې جملې نه دي زده کړې. I have not learned all the sentences. انټراګیټیو سنټنسز. په انټراګیټیو جملو کې هیلپینګ ورب د جملې سر کې لیکلی شي او د جملې اخر کې سوال یا نشان لګولی شي. اول هیلپینګ ورب بیا سبجیکټ بیا د ورب دریم فارم بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ او د جملې په اخره کې سوال نشان لګولی شي ځکه چې په دې جملو کې پوښتنه کیږي. مثلا آیا هغې نوی موټر اخیستی دی. Has she bought a new car. آیا ما ټولې جملې زده کړې. Have I learned all the sentences. دا یوه خبره ځان سره نوٹ کړئ چې د افغانستان کوم علاقې دي په هغې کې د یې دپاره غونډۍ یا ورکوټ یا بغیر ټکوالی استعمالیږي او خیبر پښتونخوا چې کوم علاقې دي په هغې کې د یې دپاره غټه یا پرته یا استعمالیږي. د بر مثال کې ما غونډۍ استعمال کړله اخیستی دی او که په پرته یا سره یې لیکو نو داسې یې لیکو دی.